ډېرو درنو خوږو ملګرو د سپین غر ادبي جرګې په دې میاشتنیزه او د امن په نوم راجوړې شوي په دې مشاعرې کې زه تاسو ته ستړی مه شوی یم. ټول ستړي مه شئ کې دا د دې خبرې ثبوت دی چې تاسو ټول په امن میین یوئ، په ژوند میین یوئ، په مینې میین یوئ. نو بیا تاسو مننه کوم ټولو ملګرو، خصوصي توګه عادل حسین توري صاحب ته په ځانګړي توګه ستړی مه شوی یم چې له ځایه نه راغلی دی، تشریف یې راوړی دی. صدارت د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب ته سپارو. کلیپینګ وکړئ ورته. د صدر صاحب په اجازت سره باقاعده د مشاعرې آغاز کوم. په ټولو نه اول د مو ډېر ګران محترم ملګري عادل حسین توري صاحب چې له ځایه نه راغلی دی، څو ورځې وړاندې د دوی پلار وفات شوی. نو ټول په شریکه دعا کوو چې دوی پلار د الله پاک وبخي. سورة المبارکة الفاتحه د مو په دې ثواب خدای دې هغه روح ته ورسوي. د رحمان بابا د حمد پاک یو څو شعرونو نه زه د صدر صاحب په اجازت سره د مشاعرې آغاز کوم. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی، په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم بادشاه د جمله و بدشاهانو، هم بادشاه د جمله و بدشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې هر چاو ته مشکل دی، هغه کار وړو ته آسان دی. څوک چې روح نه نوستی په یو ماشي، ژوند یې کړی د فروغ تمام جهان دی. څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، د له خاورو پیدا کړی ګلستان دی. څوک له سنګر شي ګوهر پیدا کولی، د له څنګه پیدا کړی دور مرجان دی. له زرګونو صفتونو راشه ګوره، له زرګونو صفتونو راشه ګوره چې کړی نیم صفت عبدالرحمن دی. د رحمان بابا د شعر موږ به زه د صدر صاحب په اجازت سره لومبنی زه خپل یو غزل درته واورم. ویره ده ساګانې پریشانې دي، ویره ده ساګانې پریشانې دي، هیلې مې پریوتې شهیدانې دي. ویره ده ساګانې پریشانې دي، هیلې مې پریوتې شهیدانې دي. ور مې د احساس په کاڼو ولي چې، ور مې د احساس په کاڼو ولي چې څومره لیونی دی اداګانې دي. مننه. ور مې د احساس په کاڼو ولي چې څومره لیونی دی اداګانې دي. دا دې وخته وایه چېرته راوستم، دا دې وخته وایه چېرته راوستم، هر خواته کنډر دی ورانې ورانې دي. راشئ چې لمن د امن ونیسو، راشئ چې لمن د امن ونیسو، کډې د ښکلا ګنې روانې دي. راشئ چې لمن د امن ونیسو، کډې د ښکلا ګنې روانې دي. ستا کیسې خوږې دي تبسم مخې، ستا کیسې خوږې دي تبسم مخې، ستا کیسې د مینې ترجمانې دي. ډېره مننه. خپل شعر نه وروسته زه د سپین غر ادبي جرګې یو بل تکړه شاعر ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام واوري. ګل نبي ګل غزل دی ټولو ملګرو په اجازت سره که نه. د جنګونو نه یو ستړي، د جنګونو نه یو ستړي، لږ سینګار خبره وکړه، مینه راوړه امن راوړه، د بخار خبره وکړه. د جنګونو نه یو ستړي، لږ سینګار خبره وکړه، مینه راوړه امن راوړه، د بخار خبره وکړه. او راشه بس کا مسلې په تندر وله ملا جانه، راشه بس کا مسلې په تندر وله ملا جانه، نن په غور درته ناست یو، نن د یار خبره وکړه. راشه بس کا مسلې په تندر وله ملا جانه، نن په غور درته ناست یو، نن د یار خبره وکړه. او پټپتونه مې د سوال د خیادارو نه ډک شوي، فخري صاحب پټپتونه مې د سوال د خیادارو نه ډک شوي، زه په دې باندې بداره لږ یو وار خبره وکړه. او پټپتونه مې د خیادارو نه ډک شوي، زه په دې باندې بداره لږ یو وار خبره وکړه. او مازدیګر دی د چا یاد دی بل زه نه خراب یم، مازدیګر دی د چا یاد دی بل زه نه خراب یم، میخانې سکي راپاسه
ډک خمار خبره وکړه او مازدیګر دی د چا یاد دی بل زخنه خراب یم میخانې سکي راپاڅه ډک خمار خبره وکړه او د امن رورولۍ مینې نشان دی دا خو واوره د امن رورولۍ مینې نشان دی دا خو واوره جنگ پرستو حرام کړی د ستار خبره وکړه د امن رورولۍ مینې نشان دی دا خو واوره جنگ پرستو حرام کړی د ستار خبره وکړه او ګل نبی اما بې وسه کنیار خپلول څه دي ګل نبی اما بې وسه کنیار خپلول څه دي دلته خلک ګل نبی اما بې وسه کنیار خپلول څه دي دلته هر ښکلی خرڅېږي په بازار خبره وکړه ګل نبي اما بې وسه کنیار خپلول څه دي دلته هر ښکلی خرڅېږي په بازار خبره وکړه والسلام ګل نبي ګل صاحب نه وروسته زه نقاب علي طلبګار صاحب راغواړم چې هغوی خپل کلام اوري طلبګار صاحب لمبې به څه وي اور به څه وي سور انګار به څه وي لمبې به څه وي اور به څه وي سور انګار به څه وي رکی به څه وي غیر به څه وي او اغیار به څه وي مونږ خو اصلاح د معاشرې کوو د شعر په ژبه مونږ خو اصلاح د معاشرې کوو د شعر په ژبه ملا صاحبه وایا دې نه غټ نیک کار به څه وي مونږ خو اصلاح د معاشرې کوو د شعر په ژبه ملا صاحبه وایا دې نه غټ نیک کار به څه وي چې مې سبا رکی په مخ غاړه په غاړه نه کړي چې مې سبا رکی په مخ غاړه په غاړه نه کړي جانانه حسب د سپینې خولې اقرار به څه وي دا شعر سپیشل کروبي صاحب ته ډالۍ د ژمي یخې شپې زه ناست د ستا په انتظار د ژمي یخې شپې زه ناست د ستا په تمه په ژوندانه کې دینه بل سخت انتظار به څه وي د انالحق چیغې به کړمه روایت تر وړاندې د انالحق چیغې به کړمه روایت تر وړاندې د منصور رور یم مړه مړ به څه وي دار به څه وي د انالحق چیغې به کړمه روایت تر وړاندې د منصور رور یم مړه مړ به څه وي دار به څه وي په بده ورځ کې چې دې پرېږدي د یتیم په شان طاهر صاحب په بده ورځ کې چې دې پرېږدي د یتیم په شان دی داسې ملګری داسې خپل او داسې یار به څه وي مهرباني د مرتا د فخري صاحب ته ډالۍ چې مشهور دی نورو ښکلو کې جانانه نه کړم چې مشهور دی نورو ښکلو کې جانانه نه کړم پتا ماین دستا شاعر بیا طلبګار بسکی د پر هر ژبه مې هغسې ګویا ده د پر هر ژبه مې هغسې ګویا ده خو د زړه درزا مې ستړي د سا ده د مینو زړونه مه متوئ خلکه د مینو زړونه مه متوئ خلکه په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده تا ما د مینې دنیا ومونده غني شوم ما د مینې دنیا ومونده غني شوم خلکو وی چې په دنیا کې خو دنیا د ډاکټر صاحب شاه صابر دی شعر سره زه سجید علي غفیل ته بلنه درکوم چې هغوی راشي ګرانو مشرانو ما خو کلام نه دی راوړی البته پښتوني به یو څو خبرې درته وکړم لکه تاسو کسې پښتو مړ کېدو والا دی ویلې څه پښتو ختمیږي مسکولونو نه هر څه نه دا ختم شوله واحد دغې پښتونخوا کې بیا دغې علاقې کې صرف دا یو ټولای دی چې دا لږ بیدار دی لږ نه بلکې ډېر بیدار دی دوی ضمیر بیدار دی چې خپل مادري زبانې دوی کار کوي دوی خوارۍ راخیستې دی او بله خبره ده چې کومه علاقه وي هغه کامیابۍ واجد څه وي هغه مادري زبان کې هر یو پن په نوري مادري زبان کې وي د دی مو مادري لینګویج دی مو تاسو نه دا امید دی چې اوس فلحال اوس یو وړوکی ټولای دی ډېر کم ټولای دی مو دا امید لرو چې تاسو دغه شعرۍ په ذریعې د خواږه زبان په ذریعې دا ټول قوم بیدار کړئ ټولو ته دا میسیج
دا احساس وته چې د مو مادري زبان دی لکه پنجاب یا انګلیش ټیک دی نور زبانونه د بلې ژبې زده کول یو لوی کمال دی خو د خپلې ژبې هېرول بې کمالي دی نو سلام سیلاب حسین سیلاب صاحب ته بلنه درکوم چې هغوی راشي خپل کلام اجازات سره څو شعرونه دي جولای تر صبح د سوالونو ګرځوم درپسې جولای تر صبح د سوالونو ګرځوم درپسې لیونی راشه را پخلا شه که نیمرم درپسې مننه خو دومره ډېر و نور مې مه چړه رکیبه که نه خو دومره ډېر و نور مې مه چړه رکیبه که نه وشوه د صبر زولنې خو ماتوم درپسې د سمندر په لیوانو چپو کې ورکه زویه د سمندر په لیوانو چپو کې ورکه زویه مورې ویل چې اوس به کوم ځای لټوم درپسې اوس کلام ته ارزوم څه دا چې له خولې مې اسویلي ووته دا چې له خولې مې اسویلي ووته زړګی مې تا پسې بیخي ووته تا چې راوکتل مسکی شوې راته تا چې راوکتل مسکی شوې راته جانانه بیخ مې د زړګي ووته مننه یې تا چې راوکتل مسکی شوې راته جانانه بیخ مې د زړګي ووته چا چې اختیار ورکړو د بل په لاس کې چا چې اختیار ورکړو د بل په لاس کې پوه شئ په لورې د مرګي ووته مونږ خو یو په خزانونو مین مونږ خو یو په خزانونو مین ځکه له سیمې مې سپرلي ووته پرون د سترګو یې زکات وبسو پرون د سترګو یې زکات وبسو ما خو سیلاب ترې لاس خالي ووته یوسف مرنج صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي څه کلام واوروي که ترنم سره یې واوروي نو اله به کوي بعد سلام نه داسې چې هم لیکلي دي نه ذهن کې به یو غزل راولم یو څو باندې به شي ډېر به نه شي چې نظر یې ستا نظر ته ورسېږي گویا هغه لکه نمر ته ورسېږي چې نظر یې ستا نظر ته ورسېږي گویا هغه لکه نمر ته ورسېږي د دنیا په سیخ و خر یو سړی ړوند دی د دنیا په سیخ و خر یو سړی ړوند دی مینه یونی بختور ته ورسېږي چې د باز په شان پرواز لري د فکر چې د باز په شان پرواز لري د فکر هغه څوکې د سپین غر ته ورسېږي تشپیلی او د رباب په راز به پوه شي درد د عشقي که جګر ته ورسېږي د جنت ارمان به هېڅکله ونه کړي د جنت ارمان به هېڅکله ونه کړي که مرنج د اشنا در ته ورسېږي دا یو غزل وړاندې کوم سارې مګرې سا سارې مګا ما په د په سارې مګا ما په د نی رې سا 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 نی نی دا دا پا پا ما پا گا ما رے رے سا کرزے زما د زړه دیوران حرم تا کرزے زما د زړه دیوران حرم تا هر کله وایم استاد مینی غمتا هر کله وایم استاد مینی غمتا کرزې زما د زړه دیوران حرمتا کرزې زما د زړه دیوران حرمتا د همت پیری کمیل لمننه سم 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 پروانه لرم دو وقت
پروان لارم دوا پروان لارم دو وخت رحم کرم تا کرځې زما د زړه دیوران حرم تا او کرځې زما د زړه دیوران حرم تا چې تر څو ستا د دیدن خوږاو نه خوري چې تر څو ستا د دیدن خوږاو نه خوري چې تر څو ستا د دیدن خوږاو نه خوري د نظر مرغمی زیر زیستا چمتا د نظر مرغمی زیر زیستا چمتا کرځې زما د زړه دیوران حرمتا او کرځې زما د زړه دیوران حرمتا چې غزل زګي له دردا تبسما 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 غزل ګران د چی کوي هڅه مرحمتا غزل ګران د چی کوي هڅه مرحمتا کرځې زما د زړه دیوران حرمتا او کرځې زما د زړه دیوران حرمتا او هر کله وایم استاد مینی غمتا هر کله وایم استاد مینی غمتا او کرځې زما د زړه دیوران حرمتا واسانه ناستو مرګلو ته ستړي مشي هرکلی وایم مننه د یو غزل دی خدایا څه وکړم درانه په غم ککاړ دی خدایا څه وکړم درانه په غم ککاړ دی مودې وشوې چې مې زړه په غم ککاړ دی ته یې وینې رنګې زیړ دی شونډې وچې ته یې وینې رنګې زیړ دی شونډې وچې دا سړی د بېلتانه په غم ککاړ دی لکه بیا ابیل کبیل یو بل وژلي لکه بیا ابیل کبیل یو بل وژلي وهي چیغې هر کرغه په غام ککاړ دی بس جوړیږي اکثر ویر دلته خدای کې بس جوړیږي اکثر ویر دلته خدای کې په دې ښار کې هر واده په غام ککاړ دی مننه چې ګریوان مې تل لمن پورې شلیدلی چې ګریوان مې تل لمن پورې شلیدلی خلک به خود وایي چې ښه په غام ککاړ دی چې ګریوان مې تل لمن پورې شلیدلی خلک به خود وایي چې ښه په غم ککاړ دی محبت ستا د لاسه ستا له وجې زما وجود کې هر وخته په غام ککاړ دی محبت ستا د لاسه ستا له وجې زما وجود کې هر وخته په غام ککاړ دی یو د شان کمال خو نه دی چې ګورې یو د شان کمال خو نه دی چې ګورې هر شاعر د پښتانه په غام ککاړ دی مننه چې سوځي تل نخترې چنارونه په دې ښار کې چې سوځي تل نخترې چنارونه په دې ښار کې مرغان څرنګه وکړي اوازونه په دې ښار کې دانا چې یو ګودر ځوانې سپرلي بې خونده شوي د ښارې خدای شوي د قتلونه په دې ښار کې دانا چې یو ګودر ځوانې سپرلي بې خونده شوي د ښارې خدای شوي د قتلونه په دې ښار کې اوس هغه پخوانۍ رنګینۍ نشته لیونیه تک تور دی په لوګو ټول دیوالونه په دې ښار کې اوس هغه پخوانۍ رنګینۍ نشته لیونیه تک تور دی په لوګو ټول دیوالونه په دې ښار کې بس ښه مسافر ورک په لرې وطن ښه بس ښه مسافر ورک په لرې وطن ښه اوس خلکو ته شپې نه ورځي خوبونه په دې ښار کې بس ښه مسافر ورک په لرې وطن ښه اوس خلکو ته شپې نه ورځي خوبونه په دې ښار کې
په کور کې خامخا به څه درک د بوډۍ نه وي چې ګرځي ټوله ورځ کوي سوالونه په دې ښار کې په کور کې خامخا به څه درک د بوډۍ نه وي چې ګرځي ټوله ورځ کوي سوالونه په دې ښار کې اختره تا نظار شم خو په داسې وخت کې راغلی زه څه وایم چې سره کې څوک لسونه په دې ښار کې ویل مې ستاسو پلار څه کاروبار کوي ماشومې ویل یې خرڅوي بس کبډونه په دې ښار کې قدم په قدم خاورې نه بارودو بوی رخیږي قدم په قدم خاورې نه بارودو بوی رخیږي خیدر او څوک نه کاري ګلونه په دې ښار کې زه داود رحمان صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي راشي د زړه په شونډو به دې ښکل کړم جانان به دې کړم د زړه په شونډو به دې ښکل کړم جانان به دې کړم زه به دومره مینه درکړم چې حیران به دې کړم د زړه په شونډو به دې ښکل کړم جانان به دې کړم زه به دومره مینه درکړم چې حیران به دې کړم د جانان مینې کدی وینه رانه اوختله د جانان مینې کدی وینه رانه اوختله ای د وجود وینې قسم دی چې باران به دې کړم دینه وروسته زه خپل هغه ته رسوم غزل ده زه پښتون یم پښتانه زما یاران دي زه پښتون یم پښتانه زما یاران دي ما ته د خپل ځان هم خوږه زما یاران دي خلکا زبت نه ولې نظارېږم خلکا زب ولې نه نظارېږم غیرتي دي ډېر درنه زما یاران دي د پښتو وطن په ننګ دي قربان شوي د پښتو وطن په ننګ دي قربان شوي د پښتو په کار کې مړه زما یاران دي چې د خوږ وطن په مینا باندې نمري چې د خوږ وطن په مینا باندې نمري نه پیژندم نه زما یاران دي زه زړه کې ګرځوم داود رحمانه زه زړه کې ګرځوم داود رحمانه بس کبد دی او که زما یاران دي یو بل غزل له خو شاید مووی لاوي خو بیا ته یو ډلې وي له زپخت ویله پښتنه یو په مونږ خپل کورونه وران شو پښتنه یو په مونږ خپل کورونه وران شو در په در شو لوی وړمې شهیدان شو لویه خدایه څه زمونږ ګناه دی چې ژړېږو د ګلونو غوندې رنګ بچي مې یتیمان شو لویه خدایه څه زمونږ ګناه دی چې ژړېږو د ګلونو غوندې رنګ بچي مې یتیمان شو در په در کډه په سر په کلو ګرځو خپله خاوره کې مې ډېر وختونه ګران شو در په در کډه په سر په کلو ګرځو خپله خاوره کې مې ډېر وختونه ګران شو پېښور دی که کابل په وینو رنګ دی پېښور دی که کابل په وینو رنګ دی په ستونه جوړ په کور کې د افغان شو پردی جنگ دی او قتلېږو پکې مونږه پردی جنگ دی او قتلېږو پکې مونږه دا په کومه ګناه خدایه بندیوان شو زړه مې چوي په پښتنو داود رحمانه پر یادونه مې په شعرونو کې بیان شو محترم داود رحمان صاحب څه خپل ډېر خوندور او په زړه پورې کلام یې واورولو مننه داود رحمان صاحب نه محمد خورشید رباني صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي دا یوه ټپه وایم یی مورې شاعر ته مو ویر نه کي مورې شاعر ته مو ویر نه کي که شعر یې ورک شي ما به ګرده ګډوي نو زیاده شاعرانو سره ناست پوسیدم خو شاعر نه وم بس څه نه جوړ کړو راته نشته دا موب ګډ څو شعرونه به وړاندې کوم ګودر نه راوړي منګي امن دی ګودر نه راوړي منګي امن دی په لاسو نه چوي بنګړي امن دی د پیغلې خولې نه چیغه ووتله د پیغلې خولې نه چیغه ووتله زمونږ په کلي مري زلمي امن دی دلته کې ټوله د ډالرو جنګ دی ټوله د ډالرو جنګ دی ملا جماعت نور پسې زی امن دی دلته رښتیا خبره څوک نه کوي دلته رښتیا خبره څوک نه کوي که ماشومان خو زمونږ مري امن دی رباني میان دي زمونږ وژړېدې
رباني میاندې زمونږ وجوړېدې په سترګو یې اوښکې او سلګي امن دی. هر چیز ګران بېشانه داسې مه کوه. هر چیز ګران بېشانه داسې مه کوه. مه که حکمرانه داسې مه کوه. ګران شول دال چینی خو د انسان غریب. ګران شول دال چینی خو د انسان غریب. وینه شوه اسانه داسې مه کوه. چونکې غزل دی نو لږ څو روماني شعرونه. جوړه شي تیاره شي ګودر په لور. جوړه شي تیاره شي ګودر په لور. بیا شي پښیمانه داسې مه کوه. دا به لیونی ما ته اکثر ویل. دا به لیونی ما ته اکثر ویل ګیر به شي جانانه داسې مه کوه. دا به لیونی ما ته اکثر ویل ګیر به شي جانانه داسې مه کوه. روح مې د بدن نه په وتلو شي. روح مې د بدن نه په وتلو شي. ته چې شي روانه داسې مه کوه. نن دې ګرځوي رضا د زړه په کور. نن دې ګرځوي رضا د زړه په کور. بیا به وې حیرانه شیلو سمامات ملی بندونه غریبان غریبان مو غریبان یو. که غوښه خورو ډېره ګناه دی بل خو مکامه د تنخوا دی. د سبزۍ لاسه مو په زړه جوړ شول زخمونه غریبان غریبان مو غریبان یو. بورې بیجه ده ډېره ګرانه بل د وړیو نجات غواړه. د وړو دپاره به کوو چاته سوالونه غریبان غریبان مو غریبان. کندیډیټ کله ودرېږي هر چا نه چار چاپېر تاویږي. څه کله جوړ شي بیا مو نه مني ارزونه غریبان غریبان مو غریبان. وټونه نږدې دي څو باندې چې ولیکم. کله وټونه نږدې کېږي په هر طرف پیسې ویشېږي. مطلب د پاره دوی هر چا کوي وزرونه. بګن تاسې چې خو څه وټونه لکه خدای نه حیا وکوئ. له خو غریب فقیر په زړه کوئ. په دې اواز کې به خدای ډېر کړي جنتونه غریبان غریبان مو غریب. زه اشنا ډېر ډېر ګیلمان یم. زړه خو مو تنګ دی ډېر غمجان یم. واس خو مو نشته رنې واوښتل پرونه غریبان غریبان. د دردېدلو زړونو پاره مرهمونه راوړه. د دردېدلو زړونو پاره مرهمونه راوړه. ای نویه کاله ازغي ختم کړه ګلونه راوړه. مننه. ای نویه کاله د ټوپک په ځای قلم تقسیم کړه. ای نویه کاله د ټوپک په ځای قلم تقسیم کړه. ای نویه کاله هر یو لاس ته کتابونه راوړه. وای ای نویه کاله د خدای او د رسول په خاطر. ای نویه کاله د خدای او د رسول په خاطر د پښتنو سیمې ته امن پیغامونه راوړه. مننه. ای نویه کاله د مغرب نظام مونږ نه خوښوو. ای نویه کاله د مغرب نظام مونږ نه خوښوو. پښتنو پیغلو ته حیا او چادرونه راوړه. مننه. ای نویه کاله نوی نسل د نشې واړوه. ای نویه کاله نوی نسل د نشې واړوه. د بې ضمیرو ته تعلیم راوړه سکولونه راوړه. مننه. اخر کې وایم د بېوسه پښتنو پیغلو ته. اخر کې وایم د بېوسه پښتنو پیغلو ته. لاس ته نکریزي سپینو زنو ته خالونه راوړه. مننه. او اخري مقطع دی ډېره مننه. ما امیدوار درته نیولی دی جولای د امید. ما امیدوار درته نیولی دی جولای د امید. د ژوند تیارو ته مې خندا او چراغونه څو بدو ته بد او خو ته ښه ګرځوو. خو ته ښه ګرځوو څه چې په خوله هغه په زړه ګرځوو. د چا ستم دروغ زغملی نه شو. د چا ستم دروغ زغملی نه شو. رښتیا ترخه وي خو ترخه ګرځوو. د بغاوت داغ په موږ مه لګوه. د بغاوت داغ په موږ مه لګوه. پښتانه اور پسې وبه ګرځوو. د بغاوت داغ په موږ مه لګوه.
اور پسې اوبه ګرځوو د خپل وطن خاورې ته ډېر ژړېږو د خپل وطن خاورې ته ډېر ژړېږو ځکه ځوانۍ کې سپین ویښته ګرځوو چې بېغورۍ نه پښتون کله مړ شي چې بېغورۍ نه پښتون کله مړ شي بیا یې یادونه په زړه سره ګرځوو او زمونږ په لورې چېرته بیا رانشي زمونږ په لورې چېرته بیا رانشي بېلتونه اوښکو ډک بڼه ګرځوو او د لوږې مړه شو چاته سوال نه کوو د لوږې مړه شو چاته سوال نه کوو بېزاره زړونه پښتانه ګرځوو بېزاره زړونه پښتانه ډېره وزار کاظمي صاحب چې خپل کلام یې واورولو مننه کاظمي صاحب نه دا په دې لاره تېر شوی کوم د وینې سوداګر دی دا په دې لاره تېر شوی کوم د وینې سوداګر دی چې ګلونو کې ساه نشته وارخطا د بهارونو دا د حسن مملکت کې کوم نمرود دی پیدا شوی دا د حسن مملکت کې کوم نمرود دی پیدا شوی چې د زړونو کلي وران شو اور شو پورې په ښارونو دا د مینې دا د چا د مینې داغ مې په تندي دی لګېدلی چې بدنام شوم رسوا شوم په کوڅو په بازارونو کلندر ستاسو تکل کې تورو شپو ته غاړې وځي کلندر ستاسو تکل کې تورو شپو ته غاړې وځي کوم ظلمات کې ورک شوي ښکلو ښکلو سهارونه د ستر مرشد کلندر مومند صاحب د شعر سره زه علي زمان مجروح صاحب راغواړم څه وایي خپل خوندور حسن حافظه ته د حسن حافظه زه غبون د تورو غرونو ته د حسن حافظه زه غبون د تورو غرونو ته لیلای د محلونو زه مجنون د تورو غرونو مننه غزل دی چې تورې تیارې دي د رڼا محتاج یم تورې تیارې دي د رڼا محتاج یم ستړی منزل دی د دعا محتاج یم ستړی منزل دی د دعا محتاج یم تورې تیارې دي د رڼا محتاج یم تورې تیارې دي د رڼا محتاج یم ستړی منزل دی د دعا محتاج یم مننه زخمی زخمی می امیدونه واړه زخمی زخمی می امیدونه واړه لاس رکوا ستا د امسا محتاج یم لاس رکوا ستا د امسا محتاج یم مننه څه فکر وکړم د مجنون په شانې څه فکر وکړم د مجنون په شانې بیا دروازو ته د لیلا محتاج یم بیا دروازو ته د لیلا محتاج یم مننه عشق پگل کی عشق پگل کړي چې وی پاک مینا عشق پگل کړي چې وی پاک مینا لکه ادم هم د هوا محتاج یم لکه ادم هم د هوا محتاج یم مننه چې ایسو مخه می جانان جدا ده چې ایسو مخه می جانان جدا ده یکو پشانې د ژړا محتاج یم یکو پشانې د ژړا محتاج یم مننه رحم کته په ما مجروح ونه کړې که رحم ته په ما مجروح ونه کړې یم بیمار اے مسیحا محتاج یم یم بیمار اے مسیحا محتاج یم ستړی منزل دی د دوا محتاج یم مننه ښاغلی علي زمان مجروح صاحب چې خپل کلام یې واورولو مننه کوو مجروح صاحب نه کلندره چې شاه مې شعر خوښ کړه کلندره چې شاه مې شعر خوښ کړه زه د روه شاعرانو شهریار یم د لوی استاذ کلندر مومند صاحب د شعر سره زه ډېر په درنوي سره نصیر علي توري صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي راشي خپل کتاب له لاسه اخلي کتابتون ورانوي چې می کتاب له لاسه اخلي کتابتون ورانوي چې د رڼا بڅري ووژني ژوندون ورانوي ربا ستا حکم د قلم او د کتاب دی کنه ربا ستا حکم د قلم او د کتاب دی کنه دلته کتاب او کتابتون زیر عتاب دی کنه دا چې غټ ناستې په کرسۍ ولی سکون ورانوي دا چې غټ ناستې په کرسۍ ولی سکون ورانوي دا چې ډیر لوستې دی ولی کتابتون ورانوي
علم د ژوند خواږه دی امن دی محتاب دی که نه علم د ژوند خواږه دی امن دی محتاب دی که نه دلته کتاب او کتابتون زیر عتاب دی که نه لیبررۍ حوالې سره مو څو شعرونه لیکلي وو د ژوند تیرولو بلها ډېر د مصرفونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه د ژوند تیرولو بلها ډېر د مصرفونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه او چې وخت د ځوانۍ راشي ترهه ورکه شي انکاشي چې وخت د ځوانۍ راشي ترهه ورکه شي انکاشي سندرې شي ګډا شي د سازونو محفلونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه مننه او څو ورځې د خوبانو هوسونو رانه یوسي څو ورځې د خوبانو هوسونه رانه یوسي څو ورځې د ځوانۍ رومان خوبونه شهوتونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه بیا کله چې د مینې په دردونو اموخته شو بیا کله چې د مینې په دردونو اموخته شو آهونه وي شوګیر وي سترګې سرې لکه لالونه آهونه وي شوګیر وي سترګې سرې لکه لالونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه او یو څوک د جنت هوره شي وصال جنتونه یو څوک د جنت هوره شي وصال جنتونه هر یو موسم د ګل وي خزانونه بهارونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه دا تیری خی او بد چې د سترګو کې غړیږي دا تیری خی او بد چې د سترګو کې غړیږي دوریا باقی پاتې ژوند بسو کړي سیلونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه د ژوند تیرولو بلها ډېر دي مصرفونه په ګډو وډو تیر شي دا عمرونه نعمتونه ډېره مننه نصیر علي توري صاحب یقینا او ډېر خوږ ترنم یې وکړو مننه کوو توري صاحب نه قدرمان عزتمن څخه ډېر لرې نه راغلی دی مو مشاعرې دپاره علي ځایو نه راغلی دی عادل حسین تورای صاحب ډېر ښه شاعر دی او ډېر وخت نه شاعري کوي او ډېر ښه شاعري کوي زه دوی ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم د غزل نه وړاندې څو شعرونه چارو ته ووې ساختر و بېګا چارو ته ووې ساختر و بېګا په مان غم یار مرور و بېګا مرګلي ټول جپې جپې ګرځېدل په آل مې یو الله خبر و بېګا چې شوم خبر چې یار اغیار اوسه دی چې شوم خبر چې یار اغیار اوسه دی پسې راوړی ملنچر و بېګا دا یو غزل دی د خپل اشنا زه په ودو غلط شوم د خپل اشنا زه په ودو غلط شوم د بې وفا یار په جرګو غلط شوم نن بیخه ویني سبا ځان پټوي نن بیخه ویني سبا ځان پټوي زه د دلبر خوږو کیسو غلط شوم دا زمانې او برکرداره ګورې دا زمانې بر کرداره ګورې زه د شیخانو په تسبو غلط شوم صداقت نشته د دنیا خلکو کې صداقت نشته د دنیا خلکو کې زه ملیانو په سجدو غلط شوم
د بې جنانا مې علاج نه کیږي د بې جنانا مې علاج نه کیږي د طبيبانو په نقصو غلا شوم عادل خبرې وا تم کډنګ نه خال کا عادل خبرې وا تم کډنګ نه خال کا د خپل آشنا په اشارو غلا شوم د یو بل غزال دی زما په زړه کې تل وسېږي تا بهر کله کوم زما په زړه کې تل وسېږي تا بهر کله کوم خدای کو تل رتا یادېږي تا بهر کله کوم دا غیر چپیر ملټون کولو تا پسې تل دا غیر چپیر ملټون کولو تا پسې تل په چالم سنور نه بلېږي تا بهر کله کوم خا زندگی می تیرے دا پچا شیدا چنوم خا زندگی می تیرے دا پچا شیدا چنوم زړګي اولې وس کاړيږي تا بهر کله کوم خوشو مېرو کې خزسار ووند وصال په تمام خوشو مېرو کې خزسار ووند وصال په تمام او څه ستم رنه بلېږي تا بهر کله کوم او اجران لمبو کې خزو سجم تلم بینه ګوري اجرال لامبو کی خزو سجم تلم بینا گورے وڅ ستم رنه بلېږي تا بهر کله کوم عادل تورای وسوم د خطر پشان سرو لامبو کی عادل تورای وسوم د خطر پشان سرو لامبو کی کله خرا کله پټېږي تا بهر کله کوم زما په زړه کې تل وسېږي تا بهر کله کوم والسلام عادل حسین تورای صاحب اوس علي ځای نه راغلی و مشاعرې دپاره خصوصي د دوی مننه کوو شکریا یاد کوو ډېر خوږ کلام یې واورولو توري صاحب ډېره مننه دومره خبر یم چې د تورو نه یې ویني څاڅي دومره خبر یم چې د تورو نه یې ویني څاڅي دومره پوهېږم چې یاران د نوره نه دي خبر چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړې کړي چې د چا زړه ورانوي څنګه به ماڼۍ جوړې کړي چې د بل بد کوي د بل د پوره نه دي خبر د خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه د خلک دومره د نفرت په ګناه مه ګرموه دوی ته ګناه نشته صبیره وروره نه دي خبر د ډاکټر صاحب شاه صادر دي شعر سره په درنوي سره محترم فخري بنګش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي ستا د سپین مخ مې دی په زوار او زیر لوستلی کتاب ستا د سپین مخ مې دی په زوار او زیر لوستلی کتاب اوس مې هر وخت مخ ته پروت وي غوړېدلی کتاب ستا د سپین مخ مې دی په زوار او زیر لوستلی کتاب اوس مې هر وخت مخ ته پروت وي خیر د پرېږده غوړېدلی کتاب چې د پښتو ژبه کې دی او د ادب کتاب دی چې د پښتو ژبه کې دی او د ادب کتاب دی ما د ساتلی که هر څومره وشلېدلی کتاب چې د پښتو ژبه کې دی او د ادب کتاب دی او ما د ساتلی که هر څومره وشلېدلی کتاب او چې د پښتو ژبه کې دی او د ادب کتاب د اشنا صاحب ډېره مننه ما د ساتلی که هر څومره وشلېدلی کتاب او چې زما نوم سره د جفت و پر خپل نوم لیکلی توریا چې زما نوم سره د جفت و پر خپل نوم لیکلی وشوې مودې ولا که یاد نه مې وتلی کتاب چې زما نوم سره د جفت و پر خپل نوم لیکلی وشوې مودې ولا که یاد نه مې وتلی کتاب او چې مو راتلونکي ته د امن سفیرانو ګرځي چې مو راتلونکي ته د امن سفیرانو ګرځي ولس خپل کړی یو قلم او بل ښاغلی کتاب چې مو راتلونکي ته د امن سفیرانو ګرځي ولس خپل کړی یو قلم او بل ښاغلی کتاب او مونږ حوالې او تر قسم پورې محدود ساتلی مونږ حوالې او تر قسم پورې محدود ساتلی عمل پرې نشته تش په خوله مو دی منلی کتاب او زمونږ د دواړو د سیالۍ څومره ښکاره ثبوت دی زمونږ د دواړو د سیالۍ څومره ښکاره ثبوت دی هغه ټوپک او ما په لاس کې دی نیولی کتاب دا شعر مو دي په سره په زړه شو درته ویله زمونږ د دواړو د سیالۍ څومره ښکاره ثبوت دی هغه ټوپک او ما په لاس کې دی نیولی کتاب او چرته په زړه کې دی زارا شانترس راغی په ما چرته په زړه کې دی زارا شانترس راغی په ما جانانه ته
او د الله لوري راغلی کتاب چرته په زړه کې دې ذره شمتر سراغې په ما جانانه ته او د الله لوري راغلی کتاب او تا چې راکړي د ژوند ټول خواږه ترخه دي پکې تا چې راکړي د ژوند ټول خواږه ترخه دي پکې فخري د ستا په بیروخی باندې لیکلی کتاب او اجازه یې تو شروع کوم یاره تا وکړې تماشې له لرې لرې د ژوند یاره تا وکړې تماشې له لرې لرې د ژوند او پخلا دې رک نه کړې راته هیلې مرورې د ژوند یاره تا وکړې تماشې له لرې لرې د ژوند او پخلا دې نه کړې راته هیلې مرورې د ژوند او ویښو جذبو مې په بیا بیا د پرواز هڅه کړې ویښو جذبو مې په بیا بیا د پرواز هڅه کړې وخت که هر څوره نه پرې کړي دي وزرې د ژوند ویښو جذبو مې په بیا بیا د پرواز هڅه کړې وخت که هر څوره نه پرې کړي دي وزرې د ژوند او اشنا قطاره ته د هجر ټول تراخه بخلي اشنا قطاره ته د هجر ټول تراخه بخلي ما هم پیرزو کړي پتا واړه شکرې د ژوند اشنا قطاره ته د هجر ټول تراخه بخلي ما هم پیرزو کړي پتا واړه شکرې د ژوند او شعر دی چې د سرو سپینو خاوندانو تسلي مو کېږي د سرو سپینو خاوندانو تسلي مو کېږي مونږ خو په تش لاس هم ویلي دي سندرې د ژوند د سرو سپینو خاوندانو تسلي مو کېږي مونږ خو په تش لاس هم ویلي دي سندرې د ژوند او شعر د خپل زلمیتوب ستا لیونی مینا او تش لاسونه خپل زلمیتوب ستا لیونی مینا او تش لاسونه او ستم ځان سره همدا څو ملغلرې د ژوند خپل زلمیتوب ستا لیونی مینا او تش لاسونه او ستم ځان سره همدا څو ملغلرې د ژوند او دوی تش جهاد و شهادت باندې ایمان راوړي دوی تش جهاد او شهادت باندې ایمان راوړي دا څڼیورې پلیختې نور منکرې د ژوند دوی تش جهاد او بل په مرګ باندې ایمان راوړي دا څڼیورې پلیختې نور منکرې د ژوند تانه د ستا یادونه ښه دي راشي ومې سکونډي تانه د ستا یادونه ښه دي راشي ومې سکونډي را سره وکړي څو خوږې خوږې خبرې د ژوند تانه د ستا یادونه ښه دي راشي ومې سکونډي را سره وکړي څو خوږې خوږې خبرې د ژوند او مقدار یې څه زه هم زلمی یم فخري د یویشتمې پیړۍ زه هم زلمی یم فخري د یویشتمې پیړۍ ما هم لیدلي دي بلها لوړې ژورې د ژوند ما هم لیدلي دي بلها لوړې ژورې د ژوند دا بنګش صاحب اوس یقینا ډېر خوندور او په زړه پورې او دروند کلام یې واورولو مننه کوو فخري بنګش صاحب نه او دوی دا خبره وکړه د ساړه حوالې سره په رښتیا سره زه تاسو نه بخښنه غواړم ټولو نه چې دې سړک کې مو څه پورې کېنولې خواندای تاسو د پښتو ژبې سره او پښتونولۍ سره او دې وطن سره او رښتونې مینه دی چې اوسه پورې یو تاسو چې دلته ناست نو دا تاسو د پښتو سره او پښتونولۍ سره او سپین غر ادبي جرګې سره او دې وطن سره رښتونې مینه دی ځکه چې د سپین غر ادبي جرګې غږ د دې وطن او د دې خاورې او د دې ولس رښتونی غږ دی نو د تاسو رښتونی خلک یو چې د سپین غر ادبي جرګې ملتیا کوئ ملګرتیا کوئ او د دې جرګې غړي ډېره مننه کوم او زه به شیخ صاحب ته هم څه وینا نه دی کړې او زه به دوی ته بلنه ورکوم چې خپل خیالات اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مو خپل پرېش خدا دی چې زیات ښه شاعر وی چې ښکلي ښکلي شعرونه مو ویلي تاسو غونډه کې خو بیا یې شاعر بنتے نہیں ہے بلکہ پیدا ہوتے ہیں. آج چېرته مافیا دور دی فرعونیت دوره دی داسې ښکلي ښکلي خلک ښکلي ښکلي کلام څه مو واورو مو زړه بلکل رڼا شي تاسو سره
نو زه څه مقرر نور نه یم او تاسو ته زه ډېر زیات اپریشیټ کوم. ډېره ښکلې مشاعره وشوله، ډېر خوند یې وکړلو او موږ تبسم صاحب ته بار زه دا درخواست کوم چې تاسو پروګرام څه چېرته وي نو موږ ته دعوت راکوئ څه موږ راځي. تھینک یو ډېره مننه کوم تاسو ناشیک صاحب چې تاسو موږ سره دوره سړک کې کېناستل، بیا څه خوږې خبرې موږ سره شریکې کړې. ډېره مننه. زه د نن ورځې د دې محفل اخري شاعر او د سپین غر ادبي جرګې صدر طاهر توري صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي د خپلو خیالاتو اظهار. د خدای په نامه څه ډېر بخښونکی او مهربان دی. زه د سپین غر ادبي جرګې هارې و میړني او ننګیالي غړي ته د غیرت او پښتو سلام یم. د قلم وارثانو ته پکار هم دی چې د قلم او د لفظ تشخص او تقدس د سار په سترګو نه د زړه په سترګو پیژني او ویې کړي. هغه چا چې قلم پورته کړی دی نو د دې شاته یو احساس، یوه جذبه بدرګه کوي. هغه احساس، هغه جذبه د انسان ذوق او شعور په مخ وړي تر هغه پورې چې د انسان لسونه کپری شي خو د خپل مرام او منزل بیرغ حسک ساتي. که رقیبان حالات هر څه غواړي خو هغه ورته وسله نږدي. لکه ستر کلندر صاحب وایي که بیرغ مې له لاس پرېوتو پښتون یم، که بیرغ مې له لاس پرېوتو پښتون یم، داسې نه دی چې رقیب ته به وسله ږدم. نو د خپلو محسنانو د یادونو فرض هم داسې فرض دی لکه څرنګه په تورو شپو کې سړی بې ډیوې لار نه مومي. نو د مو محسنان په دې راتلونکي پرورې کې مونه جدا شوي دي چې د هغوی کمای وخت څه چې سده هم نشي پوره کولی. کاش چې یو وارې بیا رغلی وی د پښتو ټپا دی. یو ځلې بیا په دې لار راشه، یو ځلې بیا په دې لار راشه، په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونه. خو که هر څو مو دا ارمانونه وکړو خو دا حقیقت نشي ثابتېدی. خو که رښتیا ووایو نو موږ د هغوی د فکرونو ډیوې یو او په رښتیا د علم خاوندان، د هغه اتلانو وارثان یو. په پرورې کې کلندر صاحب او داسې نور ګاڼ اتلان مونه جدا شوي دي. نو ملګرو په مو پارس جوړیږي، یعنی په سپین غر ادبي جرګې پارس جوړیږي چې مو خپل ادبي سټې هېرې نه کړو. نو د مو تاریخ یعنی پرون زمونږ حال به رڼا وي. نو د پرون او نن اتفاق مستقبل یو ښکلي سحر ته سپاري. زه خپلې خبرې د اجمل خټک صاحب په دې شعر ختموم. دی خاورو کې عطر ستا د چونو دي، دی خاورو کې عطر ستا د چونو دي، ځکه غلبلې پرې د بلبلو دي. څو شعرونه دي څه دا څنګه ساقي دی په ما نه راځي، دا څنګه ساقي دی په ما نه راځي، اوس مې خراب زړه ته دوا نه راځي. یارا تور ککل دی سودايي کړما، یارا تور ککل دی سودايي کړما، بل مې په ذهن سودا نه راځي. دورنا گوهرنا سوا بوي، دورنا گوهرنا سوا بوي، ما ته خود خپلو بها نه راځي. یار چې را ساره شو بخت می ویښ شولو، یار چې را ساره شو بخت می ویښ شولو، اوس خو د ساګانو غوغا نه راځي. یارا د بڼو غشي دي څه کوي، یارا د بڼو غشي دي څه کوي، زړه رانه یوړو خطا نه راځي. او چار نه قلم خسته کتاب خسته، چار نه قلم خسته کتاب خسته، ځکه مې ولسته رڼا نه راځي. نن که پښتونیو او متحد نشي، نن که پښتونیو او متحد نشي، نورا د دې پورته بالا نه راځي. بل مې په گلشن دی د برود اور، بل مې په گلشن دی د برود اور،
ولې اوس د امن هوا نه رځي رند یم طاهر په انسانیت مین رند یم طاهر په انسانیت مین غلی شه زاهده تقوا نه رځي. ډېره مننه. رند یم طاهر په انسانیت مین رند یم طاهر په انسانیت مین غلی شه زاهده تقوا نه رځي. طاهر توري صاحب و خپل قیمتي وینا خپل خوږ کلام یې واورولو. مننه طاهر توري صاحب نه. وایي تاسو ټولو درنو خوږو ملګرو خوږو پښتنو ملګرو تاسو نه ډېره مننه کوو چې دوره وخت موږ سره مو په دې سړک کې برداشت کړلو. خوشحال و آباد اوسئ. زه د قلندر مومند صاحب د یو شعر سره دا غونډه سر ته رسوم. د راتلونکو قافلو رهنمایي له د راتلونکو قافلو رهنمایي له زه د سرو وینو قندیل په هر قدم ګدم. خوشحال و آباد اوسئ. ډېره مننه.